ها بسم الله الرحمن الرحیم. پرون که ستاسو یا چې موږ او تاسو د شاک ناروغ د ایوالویشن دپاره 3 خبرې کړې وې چې ایوالویشن کې 3 خبرې مسټ او ضرور دي. یو هسټري اخیستل، بل فزیکل ایگزامینیشن او بل هغه لیب انویسټیګیشن. نو په دې کې موږ تاسو هسټري ټیکنګ او فزیکل ایگزامینیشن پرون خلاص کړ. نن موږ تاسو په لابراتواري معایناتو یا مجموع کې معایناتو باندې غږیږو. لابراتواري معایناتو کې ډیر زیات معاینات دي او دا معاینات موږ د 2 اهدافو لپاره کوو. موږ پکې 2 عمده اهداف لرو. یو هدف دا دی چې موږ تاسو ټایپ آف شاک معلوم کو او بل دا چې ایټیالوجي آف شاک. کوم ډول شاک دی او معایناتو کې دا معلومو چې دا اوس کوم ډول شاک دی. شاک دی او کوم ډول شاک. یو دویم دا چې کوم ډول شاک دی او ایټیالوجي سبب یې څه دی، لامل یې څه دی. لکه اوس مثال تاسو وایم، موږ وایو چې اوس ناروغ دی، دې له ECG کوو. نور معاینات خو درته وایم سر نه. ECG ورله کوو. نو چې ECG ورله کوو نو دې کې موږ له معلومیږي چې دا سبب یې څه شو، کارډیوجینیک شاک شو. دا شکل یې څه شو، کارډیوجینیک شو. خو دا چې د کارډیوجینیک شاک علت څه دی، اسکیمیا ده که اریتمیا ده؟ اسکیمیا ده اور اریتمیا ده. دا موږ له په ECG کې معلومیږي که نه؟ ECG کې معلومیږي چې اوس دا ټکي اریتمیا ده، بلډ اریتمیا ده. د انفارکشن دی. ایټیالوجي د شاک معلومه شو ورسره. ګورې یو طرف ته موږ له دا ظاهره شوله چې اوس ټایپ آف شاک کوم شاک دی، او دویم موږ له دا شی واضح شو چې د دې شاک علت څه شی دی، د دې شاک علت او کاز څه شی دی. نو په دې خاطر موږ 2 اهداف لرو په معایناتو کې. یو هدف دا چې ټایپ آف شاک موږ له وښیي او دویم دا چې ډیر زیات معاینات دي چې موږ د شاک ناروغانو ته کوو چې په هغې کې یو معاینه چې د هغه موږ تاسو چې کوو CBC ده، کمپلیټ بلډ کاونټ. ګورې کمپلیټ بلډ کاونټ یا CBC، کمپلیټ بلډ کاونټ یا CBC یو معاینه ده. خو موږ تاسو کولی شو چې د دې نه ډېر شیان معلوم کو په شاک کې. مثلا HB موږ تاسو معلومو ښکته ده، هیماتوکریت ښکته دی. موږ تاسو شته فکر کوو هیموریج ته که نه؟ حتما هیموریجیک شاک. په شروع د هیموریج کولو سریر ساتونکي HB ډېره مهمه نه ده. تر څو چې هیموډایلوشن صورت نیسي HB نه ښکته کېږي. په شروع کې هیماتوکریت موږ دپاره مهم دی. اول حالتونو کې باید هیماتوکریت ته ډېر توجه وکړو. همدارنګه ټوټل لیوکوسایټ کاونټ. سپټیک شاک کې موږ تاسو ویلي وو SIRS کې لیوکوسایټوسس اور لیوکوپینیا یا لیوکوسایټوسس وي او یا لیوکوپینیا وي، دواړه امکان لري. اگر که کتاب کې وایي چې دا ټیلسي یا لیوکوسایټوسس دا د شاک دپاره ډېر ښه انډیکیټر نه دی. خو یو شی پکې وایي که چاته لیفټ شفټ و یعنی معنا دا ده چې نیوټروپیل زیات و. نیوټروپیل کاونټ څنګه و؟ ګرانولوسایټ. نیوټروپیل یا ګرانولوسایټ زیات و. نو دا موږ تاسو ته اوس راښیي چې دا ناروغ سپټیک شاک کې دی. نیوټروپیل زیاتوالی په څه باندې دلالت کوي؟ په انفیکشن دلالت کوي که نه؟
د نیوټروفیل زیاتوالی موږ تاسو ته یو ښه انډیکیټر دی یا د ګرانولوسایټ زیاتوالی موږ تاسو ته یو ښه انډیکیټر دی. پلاټلیټس معلوموئ. یو ناروغ دی ترومبوسایټوپینیا لري او شاک کې دی. تاسو چېرته دا انټرنزک بلیډینګ ونه لري، انټرنزک هیموریج داخل کې چېرته هیموریج ونه لري. پلاټلیټس کاونټ به راغلي دلته 50,000 40,000 خو تاسو باید شکمن شئ چې کیدای شي داخل کې خونریزي. ناروغ بلډ لاس لري. د شاک علت څه دی؟ بلډ لاس دی که نه؟ یو سی بي سي موږ تاسو ته مختلف شیان ښودلی شي. یو سی بي سي موږ تاسو ته مختلف پارامترونه ښودلی شي. هیموګلوبین کم دی، هیماتوکریت کم دی، انیمیا ده. د انیمیا علت څه دی؟ بلډ لاس. بلډ لاس د څه شي علت شو؟ د هایپولیمیک شاک. ټیلسي زیاته ده کمه ده، سپسس سپټیک شاک. پلاټلیټ کم دی، ترومبوسایټوپینیا ده. د شاک علت څه دی؟ جی آی لاس یا مثلا انټرنزک لاس یا ایکسټرنزک لاس آف بلډ لاس. په معایناتو کې بل شی چې موږ تاسو ته ښودلی شي هغه بیون کرټینین دی. رینل فنکشن ټیسټ RFT renal function test. BON and creatinine, BON creatinine, BON and creatinine. اوس که چېرته داسې وي چې په یو ناروغ کې BON creatinine لوړ شوی وي، بین کرټینین لوړ شوي دي. رینل فنکشن ټسټ کې بیون هم لوړ دی او کرټینین هم لوړ دی. دا موږ ته څه راښیي؟ ارګان ډسفنکشن راښیي ډیو ټو شاک. ارګان ډسفنکشن راغی که نه؟ ارګان ډسفنکشن ډیو ټو شاک. یو ناروغ دی موږ تاسو ته راځي د هغې باین کرټینین لوړ دی او بیون لوړ دی او کرټینین نارمل دی. بیوین لوړ شوي دي یا یوریا لوړی شوې ده او کرټینین نارمل دی او ټیسټ خو صحیح دی، اکیوریټ ټیسټ دی. دا په څه دلالت کوي؟ په ډیهایډریشن دلالت کوي. چې کله بیون لوړ وي او کرټینین نارمل وي د دې معنا دا چې ناروغ ډیهایډریشن کې دی، هایپولیمیک شاک. یو ناروغ دی تاسو ته راځي ټرانس امینیز یا امینو ټرانس امینیز چې ورته وایي. دا انزیمونه لوړ دي. امینو ټرانس امینیز خو تاسو پوهېږئ SGPT SGOT یا ALT AST لیور انزیمونه دي. ALT and AST دا لوړ دي. موږ ته څه راښیي؟ ارګان ډسفنکشن. لیور فیل دی که نه؟ موږ ته راښیي ارګان ډسفنکشن ډیو ټو شاک. د شاک د وجې نه یو ارګان فیل شوی دی. لیور فیلر دی. لیور فیل شوی ډیو ټو شاک. الکالین فاسفیټیز کوئ ناروغ ته. الکالین فاسفیټیز کوئ ناروغ ته. الکالین فاسفیټیز لوړ دی. دا لوړ شوی دی. الکالین فاسفیټیز نارمل نه لوړ شوی دی. په څه شي باندې دلالت کوي؟ دا په دې دلالت کوي چې بیلري ابسټرکشن دی. موږ چې وایو چې ابسټرکټیو جانډس کې الکالین فاسفیټیز لوړېږي. د اوس چې الکالین فاسفیټیز لوړ شوی دی نو دا په څه دلالت کوي؟ په بیلري ابسټرکشن باندې. او تاسو پوهېږئ چې بیلري ابسټرکشن از ا سورس فار انفیکشن. کله چې بیلري ابسټرکشن منځته راشي، بیلري ابسټرکشن، نو دا د
انتان د پاره یو سورس دی سورس فار انفیکشن انتان د پاره سورس دی او اٹ کاز سیپسس اینڈ سیپټیک شاک دا د سیپسس سبب کیږي او د سیپټیک شاک سبب کیږي د سبب کیږي سیپسس اینڈ سیپټیک شاک ما دا سی ویلي الکالین فاسفاټیز لوړ شوی دا په شي دلالت کوي په بیلري ابسټرکشن باندې په بیلري ابسټرکشن کې الکالین فاسفاټیز لوړیږي البته نور شیانو کې هم لوړی دی شي بون ډیزیز کې هم لوړی دی شي هلته موږ تاسو به یو بل ټسټ هم کولی شو ګاما ګلوټامیل ټرانسفریز ورته وایي ګاما ګلوټامیل ټرانسفریز ورته وایي موږ تاسو ګاما ګلوټامیل ټرانسفریز هم کولی شو اوس دې نه دا معلومولی شو چې اوس ګاما ګلوټامیل ټرانسفریز لوړ شوی که نه دی لوړ شوی که چېرته الکالین فاسفاټیز هم لوړ دی او ګاما ګلوټامیل ټرانسفریز هم لوړ دی نو دې معنا دا چې خبره هیپاټیک کې ده لیور کې ده خبره هیپاټیک کې ده لیور فیلیر دی ابسټرکشن دی ابسټرکټیو جینډس دی او که چېرته داسې و چې ګاما ګلوټامیل ټرانسفریز دا نارمل دی دا دی لوړ شوی او الکالین فاسفاټیز لوړ شوی دی نو د دې معنا دا چې دا د لیور سره ډیزیز سره تړاو نه لري دا په بیلري ابسټرکشن دلالت نه کوي بلکې دا به په شي دلالت کوي یا به بون ډیزیز یا به پریګننسي ولري زنانه یا بل دغه سره لوړیږي ګورې دلته دغه معاینات موږ تاسو ډېر ډیټیک سره راکوي بله مهم معاینه چې موږ تاسو کوو ناروغ ته او ډیره زیاته مهمه ده لکټیټ دی لکټیټ د دې لوړېدل هایپرلکټیمیا چې ورته وایي هایپرلکټیمیا دا په څه شي دلالت کوي خو په سیپسس دلالت کوي که نه سیپټیک شاک باندې دلالت کوي انایروبیک میټابولیزم باندې دلالت کوي نارملی خو موږ تاسو ته وویل مخکې شروع د شاک کې چې کله ګلوکوز دا په پایرویټ بدلیږي او پایرویټ چې دی بیا د اکسیجن په موجودیت کې کرب سایکل ته داخليږي او کرب سایکل کې دینه چې دی بیا هلته اے ټي پي انرژي جوړه شي اے ټي پي انرژي جوړیږي د اکسیجن په موجودیت کې اوکسیډیټیو فاسفوریلیشن چې ورته وایي اوکسیډیټیو فاسفوریلیشن خو چې کله اکسیجن نه وي نو اوکسیډیټیو فاسفوریلیشن خو صورت نه نیسي که نه نو پایرویټ به په چی بدلیږي په لکټیټ باندې نو هلته انایروبیک میټابولیزم شي انایروبیک نو اے ټي پي نه جوړیږي کرب سایکل کې نو څه جوړیږي هلته لکټیټ یا لکټیک اسید جوړیږي هایپرلکټیمیا منځ ته راځي او هایپرلکټیمیا موږ تاسو ته انتان راښیي سیپسس راښیي سیپټیک شاک راښیي د اکسیجن ډلیوري کموالی راته راښیي او که چېرته داسې شو چې ناروغ دی هایپرلکټیمیا جمع اسیډوسس ورسره شو اسیډوسس څه معنا چې پی ایچ یې څومره شو پی ایچ لیس دین 7.35 پیج ورسره د 1.15 نه کم شو او هایپرلکټیمیا رااله نو بیا دا په څه دلالت کوي دا په لکټیک اسیډوسس باندې چې هایپرلکټیمیا وي او اسیډوسس ورسره راشي هایپرلکټیمیا ورسره اسیډوسس معنی پیج د 7.35 نه کم شي دې ته بیا لکټیک اسیډوسس وایي او لکټیک اسیډوسس چې پیدا شو ناروغ کې شاک ناروغ کې پور پروګنوس دا په خرابو انظارو دلالت کوي د ناروغ انظار څنګه دي هغه خراب دي د ناروغ انظار خراب دي نو لکټیټ اندازه کول د سیپسس او سیپټیک شاک په ناروغانو کې د لکټیټ اندازه کول چې
خصيات وي نو هایپرلکټیمیا اسیډوسس ورسره شي لکټیک اسیډوسس او لکټیک اسیډوسس and shock is associated with poor prognosis. بل موږ ناروغ ته بلډ ګلوکوز ګورو. ډېر وختي ناروغان موږ تاسو ته راځي په هغه هایپوګلیسیمیا کې هایپوګلیسیمیا کې راځي موږ تاسو ناروغ هایپوګلیسیمیا هم د خنځه خراب انځار درات کوي. ګوري شاک ناروغ چې درته راغی شاک ما تاسو ته مخکې ویل وروسته موږ تاسو په منیجمنټ کې وایو از ا میډیکل ایمرجنسي دا میډیکل ایمرجنسي ده او شروع کې چې شاک کې تاسو پوهېږئ انیشیل سټیج کې د شاک دا موږ تاسو په انډیفرنشیټډ حالت کې راځي. انډیفرنشیټډ شاک ورته وایي. اس ډیفرنشیشن نشي وایي دا کوم شاک دی اوس کوم شاک دی خو انډیفرنشیټډ شاک چې په ډیفرنشیټډ شاک تاسو بدلوئ نو دا درې سټیپه به تاسو د هغې نه به تېرېږئ. هسټري فزیکل ایگزامینیشن ان لیب انویسټیګیشنز لابراتواري معاینات به کوئ ناروغ ته. نور معاینات چې موږ ناروغانو ته کوو په معایناتو کې لابراتواري معایناتو کې هغه کارډیک انزایمز دي. کارډیک انزایمز اوس خو ناروغ ته چې کارډیک انزایم کوي که نه هغه موږ تاسو پوهېږو چې ټروپونین ورته کوئ که نه څه ورته کوئ ټروپونین آی او ټي نو ټروپونین چې ورته کوئ ټروپونین چې لوړ وي د ټروپونین لوړېدل موږ ته څه راښیي مایوکارډیل انفارکشن راښیي که نه مایوکارډیل انفارکشن البته ټروپونین په پلمونري امبولیزم کې هم لوړېدلی شي پلمونري امبولیزم کې هم خو بیا هغې دپاره نور انویسټیګیشن یې کېږي. ډي ډایمر کوئ ډي ډایمر کله چې موږ تاسو پلمونري امبولیزم ته شکمن شو پلمونري امبولیزم ته شکمن شو موږ تاسو ابسټرکټیو شاک ویل نو ډي ډایمر پکې څه کېږي دا لوړېږي که نه ډي ډایمر دا ورکې لوړېږي. بل ټسټ ناروغان ته کوو هغه پی ټي او پی ټي ټي او آی ان آر دا معاینات باید ورته وشي تر څو بلیډنګ معلومه شي. پروترومبین ټایم partial thromboplastin time international normalization ratio کدا زه شي خو ښکاره خبره چې خبره په بلیډنګ کې که نه کدا زه شي خبره په بلیډنګ کې ناروغ په بلیډنګ ورکړی. بل ټسټ چې موږ تاسو کوو یورین انالایز یورین ایگزام کوو ناروغ ته کیدای شي په یورین کې پسل وي پسل یو ټي آی وي ناروغ او د شاک علت شی وي سپسس وي او د سپسس سورس کوم ځای کې وي د انفیکشن یورینری ټریکټ وي که نه یو ټي آی نو په دې خاطر باید موږ تاسو ناروغ ته څه وکړو یوریناري ورته وکړو یورین ایگزام باید ورته وکړو. نور معاینات چې موږ تاسو کوو چې کله موږ تاسو شکمن شو چې د پیشنټ از ان سیپټیک شاک نو سیپټیک شاک کې به خیر موږ تاسو سیپټیک شاک لا نه دی ویلی سیپټیک شاک کې به بیا ووایو چې موسټ کامن بکټیریاګانې ګرام پازټیو بکټیریاګانې دي سټاپیلوکاک ګرام نیګیټیو دي فنګل انفیکشن نن سبا په کش کې دي. نو د کاز معلومولو لپاره موږ تاسو مجبور یو چې ناروغ ته بلډ کلچر یورین کلچر سپیوټم کلچر دا ورته وکړو بلډ کلچر یورین کلچر
in sputum culture. ब्लड कल्चर बकोई नारोग था, यूरिन कल्चर बकोई, स्प्यूटम कल्चर बकोई, तर सो काज मालूम शी कम बैक्टीरिया दा कल्चर की कम बैक्टीरिया ग्रोथ करे दे और बिया दा बैक्टीरिया द कम एंटीबायोटिक पर मुकाबिल की सेंसिटिव दा कम पर मुकाबिल के रेजिस्टेंट दा तासो अगर एंटीबायोटिक शुरू करो एंटीबायोटिक अब चाहे शुरू के ना रोकता कम इंतखाबी एंटीबायोटिक दी हो तरसो ची कल्चर राजी दास सिंपल वागस्त है तरसो ची कल्चर राजी एंटीबायोटिक बस स्टार्ट करी उदासी नशी चिता सो कल्चर रिजल्ट मुतावज पाती है अवल तब नारोग दा नशरा दगा बीसी तरसो द कल्चर नतीजे राजी नारोग बतले एम्पेरिकल एंटीबायोटिक हमेशा द पार शुरू कवई खुद कल्चर द सिंपल खसल न रुस्त बल टेस्ट नारोग तक अगर एबीजी वर तक आर्टेरियल blood gases analysis. Arterial blood gas analysis. तासु पे गई चीज़ दशीरानी भी नहीं दिखाता तो तर्जे कवल और अंदाज़ा कवल दाढ़ेर ज़रूर थी चमक तासु एसिडोसिस अवल कालोसिस राहो खाई एसिडोसिस आओ अल्कालोसिस राहो खाई शाक नारोगान की अक्सर एसिडोसिस हुई एसिडोसिस में ख़तरनाक दे अल्कलोसिस में ख़तरनाक दे डेरे नारोगान जबुक सासु द एसिड बेस एम्बुलेंस एंड इलेक्ट्रोलाइट एम्बुलेंस द वजह खपल जोंदला सवर की दा हयाती मसाइल ली हयाती खबरी दी एसिड बेस एम्बुलेंस एंड इलेक्ट्रोलाइट एम्बुलेंस ज़्यादातर वक्त मुख्तास पता बाबत की और तवज्जो रहने की दातराफ तबाबत खुद मुख्तास टोल इम्पीटिल सीओ टाइफेडाटा हो वह डाल दे हाल दाची डेर मुहिम शेच दे गए इलेक्ट्रोलाइट तो एसिड बेस एम्बुलेंस दाशे खानूर मायनात दिन अरवान दसे की ईसीजी वो ईसीजी के मुख्तास हो गोरी सादा मायना द ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हो मुख्तास द शाक डेर अवामिल मालूम होले शोर की द शाक डेर तूने मुख्तास हो ईसीजी के मालूम होले शो लेकिन यो मिसाल तस्ते महिमा ना रोग दे ना मुख्तास हुए लिची द शाक द कार्डियोजेनिक शाक यो उम्दा लिची द एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन दे द कार्डियोजेनिक शाक यो उम्दा लिची दे एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन दे द्वयम ब्रेडियरिथमिया एंड टैक्यरिथमिया ब्रेडियरिथमिया एंड टैक्यरिथमिया यो नारोग ब्रेडियरिथमिया वलरी या टैक्यरिथमिया वलरी नो पदवाड़ वाले तुनु की नारोग शाक ततलेश पदवाड़ वाला तुनु की नारोग से कम ख्वात ततलेश शाक ततलेश अमदा ईसीजी दा ते कवले शीतिना पल्मोनरी एम्बोलिज्म डायग्नोज की ईसीजी की दिवल द CS1 Q3 T3 साइन दे चाची मासर ईसीजी वेले गदी हुई दा 25 किल दल की S1 Q3 T3 आफरीन सोको पल्मोनरी एम्बोलिज्म वाला सोको पल्मोनरी एम्बोलिज्म की S1 Q3 T3 साइन पावर लीड केस जवर ड्रीम लीड की क्यू आओ तीन वर्जन दादी S1 शो दादी Q3 शो दादी T3 शो एमसी जन वाइड साइन चमुगे वाले वर्ता पल्मोनरी एम्बोलिज्म बांधलात के S1 Q3 T3 साइन अमदा का ईसीजी दा अमदा ईसीजी दा लो वोल्टेज दा वोल्टेज ही कम दे लो वोल्टेज
او ورسره الکتریکل الټرنانس دی. الټرنانس په چی دلالت کوي؟ وولټیج کم دی او الکتریکل الټرنانس دی. پلورل نه، پیریکارډل افیوژن. کارډیک ټمپوناټ، پیریکارډل ټمپوناټ. تاسو دا ګوري پیریکارډل ټمپوناټ، پیریکارډل افیوژن کې دا شی پیریکارډل ټمپوناټ جوړ کړی دی. شا کې لږ شی دی پیریکارډل ټمپوناټ دی. که ستاسو یادي وولټیج ما چېرته ویلي چې په لیم لیډز کې آر موجه 5 نه کمه شي 15 ملي مترونه او په چسټ کې د 10 نه کمه شي. او الکتریکل الټرنانس مې تاسو ته ویلي چې یو موجه غټه راځي او بله ټیټه راځي، یو جګه راځي یو ټیټه راځي. الکتریکل الټرنانس یو جګه او یو ټیټه. ځکه ما تاسو دا خبره هم کړې وه چې د هرټ از فلوټینګ ان فلویډ ودن فلویډ. مای کې لامبي که نه اوبو کې. کله چې سطح ته نږدې کېږي غټ کې وارث رسمیږي، چې لرې کېږي وړوکی غټ وړوکی غټ وړوکی داسې. یو کې وارث غټ راځي وړوکی راځي. الکتریکل الټرنانس پیریکارډل افیوژن کارډیک ټمپوناټ یا پیریکارډل ټمپوناټ ورته اوس وایي. نو په ای سی جي باندې دا ډیګنوز کوی شو. بله مهمه معاینه چې هغه موږ تاسو ناروغ ته کوو چسټ ایکس رے. چسټ ایکس رے کې موږ تاسو څه ګورو؟ موږ تاسو دوه شیان کتی شو. یو سورس آف انفیکشن معلومولی شئ. سورس آف انفیکشن اوس کیدای شي چې دا ناروغ په چسټ ایکس رے کې نیمونیا ولري. نیمونیا یو سورس آف انفیکشن دی که نه دی؟ نیمونیا از ا سورس آف انفیکشن. نیمونیا د انفیکشن یو سورس دی. د انفیکشن یو منبع ده. کیدای شي ناروغ سپټیک شاک کې وي ډیو ټو نیمونیا. یو ناروغ دی هغه کارډیومیګالي لري. کارډیومیګالي یا مثلا پیریکارډل افیوژن لري. منګي غوندې هرټ یې نیولی دی. تاسو ټمپوناټ ته فکر کوئ یا هرټ فیلیر ته؟ هرټ فیلیر ته. تاسو دې نه معلومولی شي خبر کارډیوجینیک شاک کې ده. پاس سپټیک شاک لاندې کارډیوجینیک شاک، هغې نه لاندې بیا ابسټرکټیو شاک. بله معاینه چې ناروغ ته موږ کوو ایکوکارډیوګرافي ده. څه ده؟ ایکوکارډیوګرافي ده. په ایکوکارډیوګرافي کې موږ تاسو دا ډېر مهم ټسټ دی، ډېره مهمه معاینه ده ایکوکارډیوګرافي. ایکوکارډیوګرافي ډېره زیاته مهمه ده. اهمیت یې په څو کې دی؟ څو شیان ورنه معلومولی شو، ډېر زیات شیان ورنه معلومولی شو ایکوکارډیوګرافي باندې په شاک ناروغانو کې. لیفټ ventricular فنکشن. اوس د چپ بطن وظیفه ور باندې معلومولی شو. رائټ ventricular فنکشن. د ښي بطن وظیفه ور باندې معلومولی شو. که چېرته یو ناروغ دی وال موشن ابنارملیټي ولري، وال موشن ابنارملیټي ولري، وال موشن ابنارملیټي ولري، تاسو څه فکر کوئ؟ ایمای ته فکر کوئ که نه؟ مایکارډل انفارکشن ته. دا شاک به کوم شاکي؟ کارډیوجینیک شاک به یې که نه؟ پلمونري هایپرټنشن ور باندې معلومولی شئ. پلمونري هایپرټنشن
پلمونري هایپرټنشن ور باندې معلومولې شو. پلمونري هایپرټنشن په خپل هم په ابسټرکټیو شاک کې راځي. پیریکارډل افیوژن ور باندې معلومول شي کنه. پیریکارډل افیوژن پیریکارډل ټیمپوناډ پیریکارډل ټیمپوناډ ور باندې معلومول شو. دین علاوه والر ډیزیز ور باندې معلومول شو کنه شو. موږ تاسو یو وال ریګرجیټیشن ویلې میټرال ریګرجیټیشن اورټیک ریګرجیټیشن په شاک کې بل موږ تاسو اورټیک سټینوسس ویلې اورټیک سټینوسس او دا ټول د شاک سبب کېدل کنه. اورټیک ډایسیکشن لیفټ وینټریکل کې کلاټ موجود وي. کارډیومایوپیتھی وی ډایلیټډ کارډیومایوپیتھی موږ تاسو په اسبابو کې ویل. کارډیوجینیک شاک کې ډایلیټډ کارډیومایوپیتھی اپ څه معلومه په یکو باندې معلومیږي کنه په یکو معلومیږي. یو بل ډیر مهم شی دی چې هغه موږ تاسو په یکو باندې معلومو. البته هغه خبره ډیره زیاته په منیجمنت کې راځي. خو دلته هم درته یو یادوري کومه مخکې به ډېر دغه دا و چې تاسو پلمونري ارټیریل پریشر معلومه کوي. پلمونري ارټیریل بخښنه غواړم پلمونري ارټیریل کتیتر پاس کوي. سنټرل وینس کتیتر پاس کوي. سی وی سی سنټرل وینس کتیتر او د هغې له مخکې موږ تاسو سی وي پي معلومه کوو سنټرل وینس پریشر او د هغې نه موږ والیم اوورلوډ او هایپولیمیا معلومو. پلمونري کپیلري ویج پریشر معلومو. اوس چې پلمونري ارټیریل کتیتر پاس کې دا ټول ترې نه معلومیږي. اوس څه وایي دا چې دا ډېر انویسیو پروسیجر دی. هغه یې منع کړی دی چې مه یې کوئ. خو د هغې نه وایي تاسو البته هریسن کې دا شی ډېر وایي چې تاسو وایي ایکو ورته وکړئ ناروغ ته. آی وي سي معلومه کوي. انفیریر وینا کاوا تاسو انفیریر وینا کاوا ته نه وګورئ. د هغې ډیامیټر وګورئ د انفیریر وینا کاوا قطر یې څومره دی او دا په ایکو موږ معلومولی شو دا نن انویسیو پروسیجر دی. دې کې داسې وایي چې که چېرته یو ناروغ دی هغه میکانیکلی وینټیلیټډ دی میکانیکل وینټیلیټر لاندې دی میکانیکل وینټیلیټر لاندې دی یو ناروغ دی میکانیکل وینټیلیټر لاندې دی او د هغه آی وي سي د تنفس سره 15 نه تر 20% ډایلیټ کیږي. آی وي سي inferior vena cava dilates with respiration. $15 to 20%. 15 نه تر 20% د تنفس سره یا د ریسپایریشن سره څه کیږي ډایلیټ کیږي. نو د دې معنا دا ده چې تاسو کوم آی وي فلویډ ورکړي مریض ته آی وي فلویډ مریض دې سره ریسپانسیو دی ناروغ د آی وي فلویډ سره چې تاسو ورکړي ور سره دې سره ریسپانس ورکړی دی. دا خو دې نه معلوم وي ځینې شاک ناروغان به وروسته موږ تاسو منیجمنټ کې ووایو ځینې ناروغان شاک ناروغان ځینې د فلویډ ریپلیسمنټ سره څه کېږي شاک نه وځي ځکه اساسي خبر هم د فلویډ ریپلیسمنټ دی
او ځینې ناروغان بیا د فلویډ سره ریسپانس نه ورکوي هغه چیز ته ضرورت پیدا کوي انټروپیک سپورټ ته وازوپریسر ته نو که اوس موږ تاسو آی وي سي ولیدله په ایکوکارډیوګرافي کې ناروغ میکانیکلی وینټیلیټر لاندې دی او دا د تنفس سره 15 نه تر 20% ډایلیټ کېږي پراخه کېږي دا تنفس چې کوي دا پراخه کېږي نو د دې معنا دا چې دا د آی وي فلویډ سره څه دی ریسپانسیو دی ریسپانس ورکوي او یو ناروغ د خپل تنفس لري سپونټانیسلی بریتینګ کوي هغه میکانیکل وینټیلیټر لاندې دی یو ناروغ دی هغه سپونټانیسلی بریتینګ کوي خپل تنفس لري خپل تنفس کوي او د آی وی سی دا د دې قطر چې دی دا 2 سانتي مترو نه کم دی less than 2 centimeter دا فلویډ ریسپانسیو دی آی وی سی د 2 سانتي متر نه کم دی او د بریتینګ سره دا 50% کولپس کوي یو ناروغ د سپونټانیسلی یا په خپل خود به خودي تنفس کوي او انفیریر وینا کاوه 2 سانتي متر نه قطر ډیامیټر د دې کم دی و چې کله دا بریتینګ کوي د بریتینګ سره د آی وی سی 50% دا کولپس کېږي ښکته کېږي د دې معنا هم دا ده چې دا ناروغ چې دی دا د فلویډ سره به دا انشاءالله ځواب ووایي فلویډ ریسپانسیو ووي دا مایو سره ریسپانسیو دی مایو سره ریسپانس ورکوي فلویډ سره ریسپانسیو دی نو دا شنت نه معلومولی شو آی وی سی د لارې نه فلویډ ناروغ فلویډ سره وځي او که وازوپریسر ته ضرورت پیدا کوي دا موږ تاسو اوس په ایکوکارډیوګرافي کې معلومولی شو پلمونري ارټیریل هایپرټنشن ته نه معلومولی شي چې پلمونري ارټري کې فشار څومره دی اوس دا ټول شیان په کولی شو په ایکوکارډیوګرافي کې موږ معلومولی شو حتی انټراواسکولر والیم څومره دی په داخل د زړه کې والیم څومره دی دا والیم موږ تاسو په کارډیک آوټپوټ تعینولی شو کارډیک آوټپوټ په دې باندې څه شو تعینولی شو نو دا شو lab investigation for shock patient